سلامونه ټولو ملګرو ته. زایدرمان دا مخامخ ویډیو زما راغستې ده او بدماشي دې کړله. دا خبره زما نه ده، دا د غونډ پښتون د زویه زمونږ د پی ټی آی مشرانو 275 جنکۍ د سعودي عرب نه چې د خادمو په ویزو باندې راغل وي سفیر یې مجبوره کو ویلېږلې. دا صرف زما خبره نه ده، زویه زه چې د پاکستان د جنډې دپاره چغې وام که نه، زما سره ټول قومونه ولاړ دي، د سپارې پورې او د ټولو ادارو پورې. منګه د ملک دپاره الحمدلله چغه وه او د خپل قوم دپاره. ته چې راغلی او په دې کار کې د ارشد خان ملګری ته خپله خور دلتې راولېږه که نه، د دغې جینۍ څه غبرګه ورده وه، موږ ورته څه نه وایو. کنځلې دې کړلي، کنځلې به درته زه حله کوم، جواب به در کومه که نه، چې زه کله دا جینۍ وباسم بیا زه ستا زور ګورم، خو زه په تا پسې کنځلې نه کوم نه، زه ستا نه د هوا وباسم او د هوا د نه په داسې طریقه باندې وباسم چې افغانستان او پاکستان ته پته ولګي چې هوا خلک د سړي نه څنګه وباسي. ښه موږ د روجیان یو، دا هوا بدماشۍ موږ نه کوو. دا خبره مې په کولاو غوږونو واوره. خپله خور دلتې راوله وسې ورده وه، کنځلې دې کړلې که دې خوله آوازه کړه زه د معاشرې خیال کوم، بیا به دا ټوله دنیا تماشه کوي. ټولو ملګرو ته سلامونه کومه. کومه خلک چې ما ته وایي چې رده د ارشد خان سروري وه، کله چې په ورونو کې ورور ناپویه کار وکړي که نه، نو هغه بل یا کشر یا مشر هغه ورور ته وایي دا کار دی غلط دی. سبا لره د په دې کار باندې دا نن چې دله تاریخ شیر راغی دا اوس په دې دونه وخت کې ولې نه راتلو دا نور خلک دا جینۍ پې دلتې ساتي. بل ورځ لکه دا ارشد خان ښکلي خبره کوي دیو به راځي چې ته بړوای. ما اوس ځکه جنګ وکړو چې زه د ده غیرت او د عزت زندګي ښکلي د نن تاریخه پورې پې چا الزام نه دی لګولی، چا ورته ګوته نه دی نیول، داسې کار یې نه دی کړی چې هغه د پښتون دپاره یا د افغان دپاره یا د مسلمان دپاره غلط و. خو دا یو کار دی چې زما دی په خدای قسم چې ما ته هم خلک وایي هغه ورور دی وایي د هغه شي څه ریټ لګولی دی. ما چې هره ویډیو کړله ما د بابي الفاظ استعمال کړی، ما د ورور الفاظ استعمال کړی دی. زه اوس دا وایم چې دا کنځلې پکې ولې رالی، دا کنځلې پکې ځکه رالی چې زمونږ هغه دوستان چې زمونږ د دوستان وایي لاړه د کنځلمارو ګروپ ته وخته او کنځلماران یې را مخامخ کړه، هغو خپلې آیډۍ چلی، نه د ارشد خان په عزت کې دي او نه زما په عزت کې او نه د بل. د دې ارشد خان په سر باندې خلکو زما خور او ښځه کنځل او مور او ما پې لانجې کړي، زما غونډ خاندان به کاته. نن ما ته وایي دغه ارشد خان دی ستا یوه خبره نه مني. زه خو دا یوه خبره دی قوم د کوم لاول خو به دا قوم د دې څه فیصله وکړي. ما خو په دې نظر باندې دغه کوو که نه چې سبا له ما ته څوک بړوا ونه وایي، د ارشد خان بل ملګري ته ونه وایي، د ارشد خان رور ته ونه وایي، د ارشد خان د تره زوی ته ونه وایي، ارشد خان ته ونه وایي. ولې چې دا یو ځای دی چې ارشد خان پې راولیږي، نور داسې کارونه د ده نه و چې د داسې کارونه کړو چې په هغې دا راولیدو. په دې کار د خپله ملا ماته کړله. زما دا حق دی چې زما یار دوست په غلطه یو زه ورته ووایم، خو دا زما حق نه دی چې زه کنځلې وکړم. زه په خلکو د 3 ورځو نه وکنځلم، زما هم نن بد اخلاقي او بدې خبرې وشوې، خو زه ارشد خان ته دا وایم ارشد خانه په هره سخته کې دې زه ولاړ یم که نه، او ما چاته نه یې پرېښې. دا نن هم په تا باندې سخته ده او ته غرق کېږې او زه ولاړ یم چې غرق نه شي. او که تا په خپله ځان ته سوچ ونه کړو که نه، زه خو به چپ شم، خو په خدای مې د قسمې چې دا کومه خلک تا ته وایي چې ته سالار یې ونرې او تا ته دې خلکو پیغورونه ونه کړه که نه، نو ارشد خانه په بوتل کې امتیاز یې وکړه راوړو بیا به زما نه دا ګیره وخرئ. ټولو ملګرو ته سلامونه کوو. کلونجۍ زایدرمان چې څونه کنځلې کوي که نه، زه صرف د دې خبرې خاطر کومه که نه چې ما ستا کور والا ته بابي ویلي، زما چې صبر ختم شي زه به شورو په تا کوم. او زایدرمانه زما خور او مور ته کنځلې مه کوه، هغه امینه خور چې د له چا مټیزه بولله هغه وګټه او دونه کونه دې ورکړله که نه په خپل وخت کې چې ولاړه خوټه دې نه ده پرېښ. او موږ د روجیان یو او زه دقه په مردان په خاوره په تورو معیارو کې رالی شویم ستا خور وغیم. زه د پسې کنځلې نه کوم او نه د پسې لایپونه کوم. ښه بچیه موږ عملي کار کوو که نه، ستا د ارشد خان ته زه دا دلته په د سعودي عرب کې ناست یم او ستا علاج زه په دغه پاکستان کې کوم. صحیح ده او بقاعده داسې حساب کتاب دی، دا خبره د پښتو ده. ښه او چې موږ ژوندي یو دا دلالي رانه نه شي کولی. ښه ارشد خان له خپله خور راولېږه او ته په کور کې سمله چې دله درلېږي. ښه او مور وله راولېږه او خپله ښځه وله راولېږه. ښه 300 جنکۍ مخکې زمونږ مشرانو لیږلي، امان ابن آدم زمونږ د پاکستان سپاره موږ مجبوره کړله، 2 خادمې دلته ګیرې وي، دلته سیدالیه ده زمونږ ښه مشران، دلته زمونږ بخشیر علي خان صاحب چې کومه دی د پی ټی آی پارټۍ چې کومه د تنظیم سابقه مشر و د دې ځای ناظم
277 جنکۍ په سفیر باندې واپس لېږلي چې د خاودمانو په ویزو باندې راغلي. کنځلې مه کوه، دا د ټول پښتون خبره ده. خلک به دې سرې کونې وردی او چې مې ونردولې که نه زه به د عاجز زوی نه یم، زه د کنځلې نه کوم نه، زه دې په دې کونه کې د ټوپک شپېلی ګورم. صرف انتظار وکړه.